سلام او په دې هیله چې تاسو ټول به لږ روغ او د صحت په جامو پټ یاست. دا د نن مو په یو بل تفریحي سفر کې زه رفیع الله رفیع او زما درانه همکاران هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول به لږ روغ یاست او د دې سفر تر وروستیو شېبو به زموږ سره مله پاتې شئ. په دې سفر کې به موږ له لغمان نه تر کابله پورې تګ ولرو او د لغمان نه تر کابله پورې به د لارې په اوږدو کې بېلابېلې سیمې په تاسې ننداره کړو او در باندې به وګورو. خوشحاله اوسئ په دې هیله چې تر پایه زموږ سره پاتې شئ. سیمې ته راورسېدلو او په لاره روان یو او د لارې په اوږدو کې به هغه سیمې چې ډېرې په زړه پورې دي او ډېرې ښکلې دي هغه به په تاسو باندې ننداره کړو او در باندې به وګورو. په دې هیله چې تاسو به راسره په دې سفر کې تر پایه مله پاتې شئ. مشعل کمر ته راورسېدلو. د مشعل کمر ځینې صاحب موږ په تاسو باندې وګورو او دلته د شته حالاتو به مو هم خبرو چې څه کیسې دلته دي. مازدیګری ده او په مازدیګر کې موږ هم مشعل کمر ته ورسېدلو. منطقې د خوا کې هوټل دی، دې خوا هم هوټل ده، دلته د لاندې باغ دی. دې باغ ځینې شاخونه به هم در باندې وګورو، ځینې نورې منظرې به هم در باندې وګورو. سیمه ننداره به هغه ساحه چې ښې منظرې لري او ښکلې هوا لري. لاندې د اوبو بند
او دا نو د انسانو د وخت رنګ دی. هغه چې لومړی ځل په افغانستان باندې یرغل وکړ او داسې نور وروسته یې کار اخیستی. خو دلته د افغانستان د سپېڅلو مجاهدینو مقاومت یې ولیده چې پر وړاندې ترسره شو. همغه و چې دوی ماته وخوړله او له دې ځایه سر ټیټي ماته خوړلې بېرته د افغانستان ووتله او لاړل د خپل هېواد او ډېره ښکلې ساحه ده. تاسو به د لارو په جریان کې ځینې شاټونه هم ووینئ چې موږ اخیستي دي او تاسو به ووینئ ننداره به یې کوئ. ډېره ښکلې ساحه ده او شاته د اوبو بند دی د نغلو او هوا یې ډېره ښکلې ده. هیله ده چې تر وروستیو راسره پاتې شي او نورې سیمې هم ننداره کړي. موږ دا د په خیر کابل ته راورسېدلو او دا د پلچرخي سیمه ده. تاسې تر دې دمه راسره وئ او بېلابېلې ساحې مو ولیدلې او ننداره مو کړلې او اوس نو ماښام دی او موږ خیر کابل ته راورسېدلو. دلته په پلچرخي کې ور روان یو مخ د ښار طرف ته. تاسې به بېلابېلې ساحې لیدلې وي او له دې تفریحي سفره به مو خوند اخیستی. ډېره مننه تاسو چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله او تر بیا چې داسې یو بل تفریحي پروګرام کې ستاسو خدمت ته درېږو تر هغې موږ ټولو ته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.